په جنوبي پښتونخوا کې له 8 کلن ماشوم سره جنسي تېری شوی. له جنسي تېري پس دا ماشوم یې پانسۍ کړی دی او وژلی. د جنوبي پښتونخوا علاقه کلا عبدالله میزي اډه کلیداوي کې له 8 کلن ماشوم سره اول جنسي تېری شوی او بیا یې په یوه درخته ځړولی دی چې له امله د ماشوم ژوند له لاسه ورکړی دی. په پاکستان کې د جنسي تېري په ماشومانو دا اوله پیښه نه ده. په پاکستان کې هره ورځ په یوه نه په یوه علاقه کې په ماشومانو د جنسي تېري خبرې خپریږي. پاکستان په دا اوس کې د دې جرم خلاف قانون سازي هم کړې ده، خو په دې قانون باندې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی پیل شوی. د دې قانون له لارې چې څوک په ماشومانو جنسي تېری کوي هغه به زر تر زره پانسۍ کیږي.